د پاکستان په بایللو د افغانانو خوشحالي، د ګلخانانو په زخمونو مالګه اچول او نظرونه. نجیب آزاد لیکلي اوس خو په شعیب اختر او حامد میر ته کوکاین او چرس هم نه رسیږي، هېواد یې د زهر رانیولو پیسې لا نه لري. رفیع الله باهر لیکلي همدا چې د انګلیس هرمونی او زړه خوږي یې زړه ماتي او خفه وي د افغانانو لپاره خوښي ده. د سریلانکا د فاینل مبارک او د مور شیدې دی شي چې موږ ترڅنګ یې د هندیانو او بنګالیانو زړونه هم پرې یخ کړل. ظاهر عماد لیکلي پاکستان د نن د خپل انګریز نیا په شمول د خپل ټیم ماتم هم ولمانځي. محمد نبی لیکلي د 2022 کال آسیا کپ اتلولۍ د سریلانکا لوبډلې ته مبارک وي. تاسو ثابته کړه چې د یاد ټورنمنټ غوره لوبډله وئ او کافي ځوان استعداد لرئ. د کرکټ بورډ کارکوونکي حکیم احمدزي لیکلي دوه خبرې، یو دا چې پاکستان دومره ټیم نه و، صرف یوه لوبه کې یې د هند خلاف ښه کرکټ وکړ، بس نور یې چندان کرکټ نه دی کړی. ښه شوه چې خپل ځای ته راغلل. بل دا چې زموږ افغان اتلان یوازینۍ لوبډله پاتې شوه چې اتله سریلانکایي لوبډله ماتوي. دا لږ نه ډېره غټه خبره ده. سریلانکا له هماغې لومړۍ لوبې وروسته بهترین کرکټ وکړ. ښه فاسټ بالران که څه هم نه ول ورسره، خو سپینرانو او بیټسمینانو یې ډېره ښه لوبه وکړه. دوی ته د نر غوندې مبارک وي او دا نورو لاچیانو د خدای په کپ پسې سترګې